نن زه ستاسو ته دوه ډوله خلک تشریح کوم. موږ ستاسې ټول په دې باندې باور لرو چې وخت یو ځلې تیر سو نو بیا نه راګرځي، خو بیا هم یو ډول خلک شته چې دغه حقیقت یې په سم ډول نه ده منلی. که څه هم دوی دغه مني، کله چې د دوی خپل ورځني ژوند ته ولاړ سي یا د دوی حقیقي ژوند ته ولاړ سي یا یې هغه کاري بخش ته ولاړ سي، نو دغه حقیقت بیا تر ډېره حده پورې په سم ډول نه یې منلی. نو زه ستاسو ته دوه ډوله خلک تشریح کوم. اول ډول هغه خلک دي چې وخت ته دایروي نظر کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې وخت تکرارېدونکی ده. په دې معنا باندې مثلا دوی یو کار غواړي په 12 بجې ترسره کړي، خو که چیرې په 12 بجې ترسره نه کړي، دوی په دې فکر کې دي چې سبا په 12 بجې به یې ترسره کړم، ځکه سبا هم دغه 12 بجې تکرارېدونکي دي. مثلا په 2 هفته کې یو کار ترسره نه کړي، نو دوی وایي چې زه په بله هفته کې به یې ترسره کړم، ځکه هغه بیا هم هفته بیا هم تکرارېدونکې ده. مثلا که په 2 میاشت کې زه یو کار ترسره نه کړم، بله میاشت کې به یې ترسره کړم، ځکه دغه میاشت هم تکرارېدونکې ده. چې دغه خلک چې دي اکثره وخت خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او تر ډېره حده پورې په دې تمه چې نن که نن نه سي سبا، که دغه هفته نه سي بل هفته، که دغه میاشت نه سي بل میاشت، نو په دغو سوچ کې دوی وخت پې تیري او تر ډېره حده پورې کار نه یې کړی. خو بل ډول هغه خلک دي چې دوی وخت ته په خطي شکل باندې ګوري، یعنی دوی دغه حقیقت په سم ډول سره منلی چې وخت کله یو ځل تیر سو نو هغه بیا نه راګرځي. دوی دغه حقیقت په صحیح ډول منلی چې وخت له تیر څخه راتلونکي ته روان ده. دوی همیشه خپل کارونه په وخت کوي. مثلا که چیرې په 12 بجې یو کار کول غواړي، نو دوی دغه کار په 12 بجې کوي. دوی په دې فکر کې نه دي چې سبا 12 بجې راتلونکي دي. که څه هم سبا 12 بجې راتلونکي دي، خو هغه شیبه چې ده د دې شیبې ځای نسي نیوی، ځکه کېدای شي سبا نور مشکلات، سبا نور کارونه، سبا نور کارونه. نو دوی همیشه خپل کارونه په خپل وخت سره کوي او تر ډېره حده پورې په خپل ژوند کې کامیاب دي او مخته روان دي. نو که چیرې تاسې غواړئ چې په خپل ژوند کې کامیاب واوسئ او خپل کارونه په خپل وخت سره ترسره کړئ او دغه حقیقت په سم ډول ومنئ چې وخت نه ده راګرځېدونکی، نو تاسې باید وخت ته په خطي شکل باندې فکر وکړئ.